السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زمون خیبر پښتونخوا خو ټول د ښایست جنت دی، خو نن د خپلې خیبر پښتونخوا او د پېښور یو ښایسته علاقې ته راغلي یو غریزه علاقه ده. ډېر ښایسته ماحول دی. د شاعر احساسات بیا دې ماحول ته د ټینګېدو نه وي. دا ملګري دي دوی چې یو غزل فرمایش وکړو، نو دا یو غزل دې ته ډالۍ کوو. شعر دی وی: توره موچی یم شاتو له ګبین جوړوم، توره موچی یم شاتو له ګبین جوړوم، زه خوار غریب له محنت باندې یقین جوړوم. مهرباني جوی: شرپسند ریاست نظریه تیری دی، شرپسند ریاست نظریه تیری دی، سزا نه ډک هر حاکم لا عین جوړوم، او د رڼا رهبر یم مشل می پلاس کی، د رڼا رهبر یم مشل می پلاس کی، موسی له فرعون له دین جوړوم. مهرباني جوی: راځه چې کینو خبرې به وکړو، راځه چې کینو خبرې به وکړو، د عقل شعور کتاب یو آفرین جوړوم. او دا شعر چې کوم دی سهیل خان ته ډالۍ وي: شیخ ښه سړی دی خو لهجه یې بستغه، شیخ ښه سړی دی خو لهجه یې بستغه، مذهب انسانیت له درس شیرین جوړوم. او ستا هاغه جنت دی او جهل ته وری دی، ستا هاغه جنت ته او جهل ته وری دی، زما دا دنیا دا منظر ورله حسین جوړوم. مهرباني جی. او دا شعر چې کوم دی سلیم خان لالا ته ډالۍ شوه چې نو چې نه یم خوښ څه ورسره وکړم، نو چې نه یم خوښ څه ورسره وکړم، پیغلې له خوب د زر زمین جوړوم. او پښتنو ته دا شعر ډالۍ چې هغه خوشحاله قید کې هغه ازادي نه غواړي، هغه خوشحاله قید کې هغه ازادي نه غواړي، غلامۍ له بت پیره ښه بهترین جوړوم. مهرباني جی. وی: دا څنګه ملت یم د مسلمانۍ استحصال کړم، دا څنګه ملت یم د مسلمانۍ استحصال کړم، چې کمیونست شم مثال ورله د چین جوړوم. او ستا دا ځمکه خوښه تاله به دا واخلم، ستا دا ځمکه خوښه تاله به دا واخلم، او چې زما خوښ دغه اسمان ځان له به یو شین جوړوم. او اخري شعر د مقطع چې صمد په ګډوډو سر دا د خلکو اورمه، صمد په ګډوډو سر دا د خلکو اورمه، احساس د تخیل غزل قسم دی رنگین جوړوم، احساس د تخیل غزل قسم دی رنگین جوړوم، قسم دی رنگین جوړوم. ډیره